شیخ مولوی عطیہ الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره جوین او سبسکرایب او دا ترتیبونه د شهادت دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره روان د دې اوله کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل دی چې د روایتو صدا معلومی دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی مرګ د شهادت ورکې د هغه زهر په وجه باندې چې کوم زهر د تور کور سره بیا دغه لړۍ او سلسلې په هر دور کې را روانه ده زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله د شهادت مرګ په دې خاطر دی چې هغې د حکمرانانو په خاطر په جیل خانه کې دننه شهید شیخ مولوی عطیہ الله صاحب بیا تر دې اوسه پورې چې را روان دي چې کوم چاته الله تعالی په نیک نظر باندې ګوري کوم چاته الله تعالی د نیکبختۍ زندگی ورکوي د هغې انجام د شهادت خامخا راسي لکه زموږ د دور کې پرون تاسو ولید په کابل کې یو عالم شهید زما په الله قسم چې د هغې زندگی ته سړی ګوري چې الله تعالی څومره عظیمه زندگی ورکړه د هغې د زندګۍ ماشوموالی ټوله د دې امت د خدمت دپاره د علم د زده کړې په خاطر پر دې جماعت په دې حجره بیا چې کله د ځوانۍ زمانه راله د هغې ژبه په قال الله و قال رسول کې ستړی د هغې مازغه و دماغ د اسلام او د دین د کتابونو په مطالعه کې ستړی او چې کله دې عمر ته راورسېدی د هغې دین د هغې بدن د هغې د بدن اندامونه د دین د خدمت په خاطر په الله قسم چې هغې په هوا کې ځلولتو ځکه هغې څه جرم کړی صرف په دې خبره چې د حقاني اسلام عقیده هغې مسلمانانو ته پیښوله هغې د افراط و تفرید په مابین کې چې مسلمانانو ته کومه حقه لار وله د هغې ښوونه کوله او چې پر دې لاره باندې د چا د طرفه حملې وي د هغې په کلکه دفاع کوله چې د زمانې لوی محدث د زمانې لوی مفسر او د زمانې لوی مناظر د الله تعالی څخه دا دعا ده چې الله تعالی دې د قیامت په میدان کې د محمد رسول الله په اړه په موږ باندې وویني چې هغې زندگی د دین په دفاع کې تیره کله او آخر شهادت هم د دین په دفاع کې تیر سو د عالم زندگی دا د دې عالم په نفع کې تیره سي د عالم زندگی د عالم د نفع دپاره وقفي د هغې ماشوموالی دی د هغې ځواني ده د هغې ژوند دی د هغې مرګ دی د هغې د کم عمر زندگی ده د هغې د زیات عمر زندگی ده هغه ټوله د عالم د نفع دپاره وقفي ځکه د هغې د زندګۍ مثال د امت کې د نبي د زندګۍ لکه د نبي زندگی الله تعالی د امت د نفع دپاره وقف کړې ده د عالم زندگی به الله تعالی د عالم د نفع دپاره وقف کړې ده ځکه د هغې مرګ بیا د دې ټول عالم دپاره لوی نقصان لکه موت العالم موت العالم د هغې مرګ بیا د ټول عالم مرګ بلل کېږي د هغې غم په الله قسم د هغې د خاندان غم نه بلل کېږي د هغې غم د ټول عالم غم بلل کېږي د هغې غم د ټول عالم غوسه کوي هغې غم د ټول انسانیت د ټولو حیوانانو د هغې غم د اسمانو د مځکې غم بلل کېږي